د هر پیغور د هر توره خالی د هر پیغور د هر توره خالی زندگی سده خود کوره خالی مینا میډه رګړه آسان درته مینا میډه رګړه آسان درته ما ته بس خاندا ما ته ګوره خالی پما چې دی پرزو کړلو بیا بیا د شونډو پاړ پما چې دی پرزو کړلو بیا بیا د شونډو پاړ د خولې نه مې صفا نه کړلو ستا د شونډو پاړ جانانه لیونیه محبت دی خو هم دا دی دا ستا دی نصیبه شي نور زما د شونډو پاړ او ژوندون چې مو د دې هر څه نه څنګه عبارت دی اعظم منیري ته دا شعر ډالی وي ژوندون چې مو د دې هر څه نه څنګه عبارت دی په مخ مو دې هم پروت وي د اشنا د شونډو پاړ ژوندون چې مو د دې هر څه نه څنګه عبارت دی ژوندون چې مو د دې هر څه نه څنګه عبارت دی په مخ مو دې هم پروت وي د اشنا د شونډو پاړ او زموږ محبتونه به په دې لا قوي کېږي زموږ محبتونه به په دې لا قوي کېږي د سرې نستۍ مزیدي اف ها ها د شونډو پاړ بے شراب زندگی دا بے شباب زندگی زما نه لګي ملګرو دا خراب زندگی بے شراب زندگی دا بے شباب زندگی زما نه لګي ملګرو دا خراب زندگی زب جاړم زب خاندم دا مې فن دا مې هنر دی زب جاړم زب خاندم دا مې فن دا مې هنر دی ما زده کړې د جانان له کتاب زندگی زب جاړم زب خاندم دا مې فن دا مې هنر دی ما زده کړې د جانان له کتاب زندگی ستا وجود چې پکې نه وي د جنت تصور څه دی ستا وجود چې پکې نه وي د جنت تصور څه دی ستا په عشق مې قبوله پر عذاب زندگی ستا وجود چې پکې نه وي د جنت تصور څه دی ستا په عشق مې قبوله پر عذاب زندگی او کواړه د ژوند لختې دي کولې سپینې د مینې کواړه د ژوند لختې دي کولې سپینې د مینې ما هغسته د یارانو د دریاب زندگی کواړه د ژوند لختې دي کولې سپینې د مینې ما هغسته د یارانو د دریاب زندگی او دا یو سوال دی چې کومې وایه ستا جواب بسوي دا یو سوال دی چې کومې وایه ستا جواب بسوي ما ته ووایه کوي شي بې نایابه زندگی دا یو سوال دی چې کومې وایه ستا جواب بسوي ما ته ووایه کوي شي بې نایابه زندگی بے شراب زندگی دا بے شباب زندگی زما نه لګي ملګرو دا خراب زندگی وخت ستاسو او دغه منځ کې نه حایل کېږم ډېر درون استقبال وکړئ ډېره درنه ډېره محترمه زموږ مشره زموږ خور محترمه حسینه ګل ته بلنه ورکوم چې راشي او صدارتي خبرې او کلام تاسو سره شریک کړي ډېره زیاته مننه یو ځل بیا زما دا دویم ګډون دی په بټګرام کې خو ادبي محفل ته راتلل زما لومړنۍ موقع ده چې په یو داسې دروند پروګرام کې زه ګډون کوم دا ستاسو مینه ده ستاسو محبتونه دي نو وختي چې په لاره باندې راتلو ډېرې زیاتې خبرې کېدې ځکه چې زمونږ ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب مونږ سره او د هغه خو ډېرې زیاتې د فکر او د دانش او د علم او د پوهې خبرې دي کله کله به ورکې ما لکه بیس کې برخه واخیسته ساخوا دېخوا خبرې به مې وکړي خو دا یو خبره مې ووایي چې د دې ځمکې سره او د دې ښایسته بټګرام سره او بیا زه به ټوله هزاره یاده کړم مانسیره به یاده کړم ځکه چې په لومړي ځل زه راغلې وم نو زه په کال 2007 کې په مانسیره یونیورسټۍ کې یو پروګرام و او هغې ته راغلې وم نو هغه وخت چونکې زما دونه ډېر زیات ادبي سفر وخت ډېر نه و شوی خو بیا هم لکه هغه وخت کې زه نه پوهېدم خو بیا هم چې دې پښتنو دې درنو عالمانو مشرانو ملګرو
چې یو اواز وکړو او زه سټیج ته وبللم او په دومره لویو لویو شخصیاتو کې زه کینولم نو تاسو یقین وکړئ چې خپل ځان راته څه ناڅه ښکاره شو که نه او بیا هم دغه محبتونه دي د دې دا سلسلې دي چې دا تر ننه پورې روانې دي نو د دغه ځمکې سره د دغه خاورې سره او د دغه پښتنو سره یو ادبي مینه زه لرمه د زړه یو خپلوي زه لرمه او د درنښت یو تکرار دی چې دا نن بیا تکرارېږي یو تاریخ دی دا هغه ورځ ده چې بیا راغلې ده او زه ستاسو مخې ته ناسته یم په یو ډېر ویاړ سره ډېر فخر سره نو تاسو ټولو ته ډېر زیات شاباشي او پروګرام ډېر کامیاب اوسو تاسو ته بیا بیا مبارکي در کوم زما په سټیج باندې چې کوم مشران ناست دي مطیع الله خان صاحب نو دوی خو موږ وانه اورېدل د دوی د خبرو تنده پاتې شوه خو دی به انشاءالله اورو بل دا دی چې کوم مشران استادان ناست دي اسماعیل ګوهر صاحب ناست دی نو د ټولو ډېره زیاته مننه ستاسو محبتونه او بیا په خاص توګه شاهین مختار احمد شاهین چې د دې پروګرام دپاره بیا بیا ما سره په تماس کې پاتې شو د اختر حیات کمر مینه که ونه ستایمه نو دا به ډېره زیاتې وي دغسې دا ټول ملګري چې کوم دي کشران چې زموږ کوم دي د دوی په مخونو په څېرو باندې چې دا کوم جوش دی ولوله ده د پښتو سره او دی چې دا شاعران کوم په مینه باندې واورېدله نو زه فکر کوم چې دا د دې ځمکې دپاره د دې د سباوون دپاره او بیا په خاص توګه د پښتو ادب دپاره د پښتو د شعر دپاره زه یو ډېر تابناک او د روڼ سباوون هیلې لکه وینم د دوی په څېرو باندې د دوی په دې محبتونو کې نو دغه ټولو ته ډېر زیات شاباشي وایم او د دوی قربانۍ کوم دا مشران چې کوم دي ډېر په مینه باندې ځای په ځای مونږ ته ولاړو او دا دی چې موسم څه هم که دلته ډېر زیات بهتر دی د پېښور په نسبت د مردان په نسبت خو بیا هم د ګرمۍ یو احساس پکې و بیا سره د دې ټول کشران مشران مونږ ته لکه استقبال ته ولاړو ډېر زیات درنښت یې راکړو نو ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه او خدای دې وکړي چې دغه محبتونه او دغه جذبې ژوندۍ وي سلامت وي دا د دوام ولري چې دغسې د مخکې وخت دپاره مونږ راټولېږو او دا دعا به کوو چې خدای دې په لر او بر وطن کې امن راولي نو چې امن شي نو دغسې دستوري او دغسې محفلونه به خوند هم پیدا کړي دا به ژوند هم پیدا کړي او دا به انشاءالله یو نوی تاریخ جوړوي نو تاسو ټولو ډېره زیاته مننه او دا ده چې شعرونه خو اکثر راځي نو که وخت نه وي خیر د زه به خپل د شعرونو نه تېره شم خو ښه جي خو زه دا خپل هر مات ګوټ دا شعرونه چې کوم دي نو دا به زه د وطن لوی شهید ډاکټر نجیب الله شهید چې کوم دی دا مونږ اوس ښکاره کوو ژړا د میرات مړي نظام په خوله مو نه راځي خندا د میرات مړي نظام او د ژوندون ساه چې مو ترخه ساتي خوشحال وي په دې د ژوندون ساه چې مو ترخه ساتي خوشحال وي په دې د زهرو ډکه شي هوا د میرات مړي نظام او دا چې خیره ده که دعا ده زه پې نه پوهېږم دا چې خیره ده که دعا ده زه پې نه پوهېږم په کور دې جوړه شي غوغا د میرات مړي نظام دا چې خیره ده که دعا ده زه پې نه پوهېږم په کور دې جوړه شي غوغا د میرات مړي نظام او زه چې د زړه او محبت له حده لږه وځم زه چې د زړه او محبت له حده لږه وځم نو په ولکه کې شمه بیا د میرات مړي نظام زه چې د زړه او محبت له حده لږه وځم نو په ولکه کې شمه بیا د میرات مړي نظام او زه خبر نه وم چې ټول ژوند به پکې مې تیر شي زه خبر نه وم چې ټول ژوند به پکې مې تیر شي ما خو نفرت کوو پخوا د میرات مړي نظام او جرمونه هسې خو په سپینې رڼا نه کېږي اوس جرمونه هسې خو په سپینې رڼا نه کېږي اوس چاته چې نه رسي سزا د میرات مړي نظام او څوک پکې داسې دي چې شونډې به ګنډلې ساتي
څوک پکې داسې دي چې شونډې به ګنډلې ساتي چا پکې واغسته حیا د میرات مړي نظام او دغسې ښایمه چې داسې غندنه کوم دغسې ښایمه چې داسې غندنه کوم خدای خو دې ما نه کړي رضا د میرات مړي نظام